سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په روانه لړۍ کې راسره مل اوسئ. راځو د نن ورځې ویډیو کې نن یو ځل بیا د انګلیسي ژبې په 3 تورو باندې غږیږو. لومړی موږ د آی تورې په اواز باندې غږیږو، ورپسې زموږ موضوع د جې تورې او همدارنګه په وروستی قدم کې د کې تورې اړوند موږ یو څه وړاندې کوو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ سره نننۍ ویډیو کې یو څه نوي زده کړئ. راځو په انګلیسي کې د آی تورې چونکې دی یو واول توری دی مختلف ډوله غږونه ورکوي، یعنی لکه څنګه چې د انګلیسي ژبې 15 واول تورې مختلف ډوله غږونه ورکوي، نو په عین شکل سره د آی توری هم په انګلیسي کې مختلف ډوله غږونه ورکوي شي. د اکثره ځایونو کې د آی تورې خپل غږ غوندې یا آی اواز ورکوي، یا هم په ساده ډول سره د اوږده، یعنی موږ په انګلیسي کې ورته لونګ آی ورته وي، یعنی اوږد واول اواز ورکوي آی. په ځینې اوقاتو کې ای اواز هم ورکوي، ای چې الف زیرو سي، او په ځینې ځایونو کې د ی اواز هم ورکوي یا د ی. نو د انګلیسي کې نو د انګلیسي په کلماتو کې د آی تورې 3 ډوله اوازونه آی ای ی اوازونه ورکوي. د مثال په ډول سره که تاسو توجه وکړئ، موږ دلته د آی تور استعمال کړی مو دی، اواز یې د آی غوندې دی یا خپل غږ غوندې اواز ورکوي. لاین. بل لغت موږ سره بیا هم د آی تور شتون لري، اواز یې الف زیر دی ال. او په دریم لغت کې بیا د آی اواز لنډ غوندې یا هم د ی اواز ورکوي، شپ. نو موږ ویلی شو چې د آی تورې 3 ډوله مختلف اوازونه ورکوي. لکه څنګه چې آی تورې د 15 غوږ لرونکو تورو څخه دی، نو دی کوم خاص ځانګړی ساکنوالی قانون نه لري. ورپسې موږ سره د جې تورې شتون لري. په انګلیسي کې د جې تورې هم لکه د ج غوندې اواز ورکوي، لکه چې د جی تورې هم په ځینې اوقاتو کې چې کله ورسره ورنه آی وای تورې راتله جی اواز ورکوه، په عین شکل سره د جې تورې هم د ج اواز ورکوي، ج. د مثال په ډول سره جوک یا هم جوی یا هم انجوی. نو که تاسو توجه وکړئ دغه پاسنۍ 3 لغتونو ته، نو دلته د ج اواز ج دی. د جې تورې هم په انګلیسي کې کوم خاص ځانګړی ساکنوالی قانون نه لري چې موږ ولولو. په دریم قدم کې موږ سره د کې تورې شتون لري، لکه څنګه چې کې تورې هم موږ سره د ک اواز ورکوي، لکه مثال کایند، کیپ، همدارنګه بایک. نو د کې تورې اواز ورکوي. په انګلیسي ژبه کې د کې تورې یو ډیر عام او یا هم یو ډیر کامن ساکنوالی قانون لري. K is silent when it comes before N. په دې معنا هر کله چې په کلمو کې د N تورې څخه مخکې د کې تورې استعمال شي، نو موږ د کې تورې اواز له منځه ورکوو، یا هم کې تورې خپل اواز نه افاده کوي. که تاسو توجه وکړئ لاندې لغتونو کې د کې او ان تورې یا د ان څخه مخکې کې تورې شتون لري، په لاندې 3 لغتو کې د کې تورې خپل اواز له منځه ورکړي. د مثال په ډول سره یا لغت کې موږ کې نه تلفظوو، کې نی نه ویو نی. ورپسې لغت کې کنو نه ویو، کنوک نه ویل کېږي، نوک. همدارنګه په یاد لغت کې هم د کې تورې خپل اواز له منځه ورکوي، نایټ. نو موږ ویلی شو چې هر کله چې د ان تورې څخه مخکې د کې تورې شتون ولري یا راشي، کې تورې خپل اواز له منځه ورکوي. دا زموږ د نن ورځې د انګلیسي اړوند د آی، جې او کې تورې یو څه تشریح. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسې ټول په الله تعالی مو سپارم. ښه وختونه او تر بیا، خدای په امان.